نورې څه نه دي کړي. یوه غوښتنه چې مشترکه دوی لري، نن دغه تیر 3 ورځنۍ غونډې ګډونوال هم عامه شمول حکومت باید رامنځته سي. روسیه هم وایي، ایران هم، تاجکستان هم، د شانګهای غړي هیوادونو هم دا خبره وکړه. ګوره، یو د نړۍ د هیوادونو یا د ګاونډیانو غوښتنې دي. موږ که چېرته یو مستقل هیواد ځان بولو، د استقلال دپاره موږ تاسې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. موږ چې نه وایو تاجکستان ته چې ته همه شموله نظام جوړ کړه، هلته هغه خلک چې تا رټلي دي، تا دا 20 کاله 30 کاله 40 کاله وځپل، په یو بل نوم دې وځپل، هغه خلکو ته په نظام کې ځای ورکړه. نو دوی هم حق نه لري چې موږ ته ووایي. موږ که ایران ته نه وایو چې ته هغه سنیان چې ته په یو بل نامه هلته ځپې او تهدیدوي، هغوی ته په نظام کې حق ورکړه. دوی هم حق نه لري چې موږ ته ووایي. دغسې د نړۍ نور هیوادونه. او یوه خبره به زه تاسو ته بله هم وکړم. ګورئ، دغه خلک چې د مقاومت په نوم بغاوت کوي او دوی باغیان بلل کیږي. باغي په ټولو قوانینو د دنیا کې او په قوانینو په قانون د اسلام کې د هغې مرګ واجب ده. هغه وژل کیږي، د هغې لاره وژل دي. باغي به وژل کیږي. یو څوک چې د نظام په خلاف سر راپورته کوي، وسله راپورته کوي، وسلوال مقاومت کوي، هغه باغي بلل کیږي. تا 20 کاله طالب وژلو، په کوم جرم دی وژلو؟ د طالب د وژلو دپاره تا سره کوم جواز در سره و؟ یوازې د طالب هم نه وژلو، د طالب پلار هم د تا نه په امن نه و، د طالب ورور هم په امن نه و، د طالب د ورور وینه هم تا ته جایزه وه، د طالب د ماشومانو وینه تا ته جایزه وه، حتی د طالب د هغه کلی، هغه کور چې هغې ته به طالب راغلی و، د هغې د ټول فامیل وینه تا ته حلاله وه، تا به یې وینه تویوله. په قندوز کې یوې مدرسې ته 2 طالبان راغلي دي، د دوی له قوله چې راغلي هم نه وو، خو دوی دا ټول استدلال په هغه وخت کې هغه برید شوی تاسو ته به یادېږي. د دوی ټول استدلال دا و چې دلته طالبان راغلي وو. ښه، طالبان یوې غونډې ته راځي، هغه غونډه چې په هغې کې سلګونه خلک دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، هغه غونډه ته د هدف لاندې نیسي، مکمله غونډه دې منځه وړې. دا ستا کړنه وه د طالب په مقابل کې. نن چې طالب د باغي پلار نه وژني، د باغي ورور نه وژني، د باغي کور نه ړنګوي، ولې باغي چې وسله په لاس کې ده د نظام په خلاف